د جنت د داخلېدلو یو بهترین سبب توحید دی. کله چې الله رب العالمین باندې سړی دا عقیده ولري چې هغه یوازې دی، ربوبیت کې یوازې دی، الوهیت کې یوازې دی، اسماء او صفات کې یوازې دی، نو دغه انسان جنتی دی. کله چې انسان د الله توحید ومني، لکه څرنګه چې حدیث کې راځي، امام بخاری او امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په سورلۍ معاذ رضی الله تعالی عنه د ځان سره کېنولی، هغه ته ویل معاذ رضی الله عنه ته لبیک یا رسول الله وسعدیک. درې کرتې ورته آواز ولګو چې دا خبره ډیره مهمه ده او معاذ رضی الله عنه یاد کړي او بیا په اهتمام سره نورو ته ورسوي. نو بیا یو فرمایل چې ما من احد یشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. ایس یو انسان نشته چې هغه لا اله الا الله او محمد رسول الله وای او دا خبره د زړه د صدق نه وکړي، مګر الله رب العالمین هغه د جهنم په اور باندې حرام کړي. ما ویل د الله رسول زه د خلکو ته زیری نه ورکوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، بیا به خلک په دې باندې اعتماد وکړي او نور عمل به پرېږدي. نو دې حدیث کې دا ذکر شو چې لا اله الا الله د توحید کلمه چې سړی د زړه د صدق نه وای، دا انسان جنتی دی او په جهنم حرام دی. لکه بل حدیث کې د دې صراحت ذکر دی، حدیث د ابو ذر رضی الله تعالی عنه امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په صحیحینو کې نقل کړی دی چې ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل یې زر عالم نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات هغه و د سپین صادر ور باندې و، بیا دوباره رالم را پاسېدلی او نو یې فرمایل چې ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. ایس یو انسان نشته چې هغه لا اله الا الله وای او بیا په دغه عقیده د توحید وفات شي، دا به جنت ته ځي. ما ورته ویل اگر که زنا او غلام کوي، اگر که زنا او غلام کوي، ما ته بیا ویل هغه بیا ویل. او د دې حدیث مطلب دا دی که زنا او غلا یې کړي او د هغې نه توبه ایستلي، نو دا به په غیر د عذاب نه جنت ته لاړ شي. او که زنا او غلا یې کړي او یو انسان په هغې باندې وفات وي، توبې نه ایستلي، نو که الله رب العالمین معاف که خو فبها ونعم، که معاف یې نه که د خپل ګناه مطابق به جهنم اور کې عذاب شي او بیا به د هغې نه وروستو جنتي انسان جوړ شي.